صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة كل مسلم او كما قال. زمارونو په دې ټوله دنیا یو مصیبت نازل دی او د الله یو غضب او یو قهر نازل شوی دی د الله د خفګان د وجه چې هغې ته زمونږ دا ډاکټران په خپله ژبه کې کورونا وایرس وایي. دا یو خاص قسم جراثیم دی یا څه مهلک د الله مخلوق دی. هغه مهلک د الله مخلوق جراثیم هر څه چې ورته وایي چې هغه په سترګو په نظر نه راځي، په عام مشین هم په نظر نه راځي، او هغه خاص مشینان چې هغه خاصو خلکو سره یي په هغې په نظر راځي یا د علاماتو نه پته لګي چې دا دلته دا جراثیم شته. چین کې او پاکستان کې او یورپی ممالکو کې او په مختلفو ملکونو کې دا شی روان دی او خورېږي، او زمون خلق ورته وبا وایي. ټیک شو خبره؟ ټیک ده. وبا او طاعون عربی کې طاعون ورته وایي. بعض علما وایي یو شی دی طاعون او وبا. دا طاعون په اصل کې طاعن یطاعن معاونة معاتوة وطعانا، دا نیزه بازی ته ویل کېږي. نیزه بازی کې عموماً چې خلک یو بل وینو زخمیان شي، پکې ډېر مړي پکې وشي، کم خلک پکې بچ پاتې کېږي. د غشي په غزار کې یا د ټوپک او د ګولۍ په غزار کې خو سړی ځان پټ کړي، د لرې ځای نه ویشتل کوي، ځان بچ کړي، بل خوږ کړي. او نیزه بازي خو یو بل ته مخ په مخ وي، نو هغې کې دنیا خلک په یو ساعت کې زخمیان او مړه شي. نو دې کې ډېر خلک په یو وخت کې په یو زمانه کې مړه شي. د دې وجې نه دې ته عرب طاعون وایي. بعض علماء لیکلي چې وبا او طاعون یو شی دی. وبا عربي لفظ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه شریفه ته راغی نو مدینه منوره کې به خلک ناجوړه کېدل. عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها قول دی وهي اوبأ ارض الله، وهي اوبأ ارض الله، چې مدینه د الله په ځمکو کې ډېره زیاته د بیمارۍ ځمکه وه، خلق به پکې ناجوړه کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړه، وی اللهم صححها، اللهم صححها، خدایا دا مدینه منوره جوړه کا. جوړه څه معنا؟ خدایا ته دا وبا لرې کا، د انسان د پاره د روح صحت ځای وګرځوه. دا خو د بیمارۍ ځای دی او د وبا ځای دی، او د روح صحت ځای الله وګرځوه. نو د شپې نبی علیه السلام مبارک خوب ولید، و یو توره ښځه وه ببرسرې، او د مدینې منورې نه ووته جحفې ته لاړه. نو صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله د دې څه تعبیر دی؟ وی دا هغه وبا د مدینې منورې الله پاک د مدینې نه لر کړه. نو بعض علما وایي یو شی دی وبا او طاعون، لیکن حافظ ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی چې نه، طاعون خاص دی، وبا عامه ده. طاعون یو خاص قسم جراثیم دی، یو خاص قسم بیماری ده. پخوا به دا دانې په شکل کې راوختله، چا په سټ کې د چا په ترخ کې، او ابه خورېده، یا د چیچک په شکل کې. پخوا به دا چیچک او اقې ننکۍ به ورته زمونږ د پښتنو وي، مونږ ماشومان مونږ په خپلو سترګو دا لیدلي دي. اقې ننکۍ به ورته وي، او په دې اوړي کې خام په دې جون جولای کې به دا شی ډېر زیات و
چیچک بیا ورته وی په یو کور کې چې به یو کس ته چیچک ولګېد بل ته به مو لګېد بل ته به مو لګېد بل ته او د مشرانو ته پتې عقل نه کې د دنیا مړي به کېدل او خلکو به مقبرې ته وړل ډېره خطرناکه وه ابا د انسان دا وجود داسې و چې ټول به ننکې دانې به شو کټ کې به غریب نه شو کېناستی دی ګرمي وه دا پکي مکي او ایر کنډیشن یې خو نه وي دا مختلف قسم سیزونه دي نو څوک وایي طاعون یو خاص قسم بیماری ده او وبا عامه ده په هره طریقه چې داسې یو مسله پیښه شي چې خلک ډېر مري نو هغې ته وبا وایي که هغه مرض دی که جراثیم دی که بل شی دی که بل شی دی که بل شی دی حافظ ابن قیم دا خبر لیکلی ده خو زمونږ په عام عرف کې ورته طاعون وایي ورته زمونږ پښتانه وبا وایي یعنې داسې یو تکلیف مرض داسې یو مصیبت چې د هغې نه ډېر خلک په ډېر لږ وخت کې مړه شي او دا مرض د یو نه بل ته متعدي شي ولګي نو هغې ته زمونږ خلک وبا وایي اوس زما وروڼو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو حدیث دی نبی علیہ السلام مبارک لاغه نقل کوي وی لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر سلور سیزونه ډېر سیزونه نبی علیہ السلام نفي کړي دي منع کړي ده خو دلته سلور سیزونه یادوي چې دا سلور سیزونه نشته یو په هغه سلورو سیزونو کې دا ده چې بعضې خلکو به وي د سفر میاشت ما پورې سپیره ده اوس هم ډېر خلک وایي د نهې دا میاشت ورځ سپیر ده څوک وایي اخترونو په میاشت کې نکاح کول او واده کول سپیره دي دا ټولې غلطې خبرې دي دا د جاهلیت رواجونه دي په شریعت کې دا بالکل نشته ما نابل وزم یو ملګري ټلیفون وکړو رابطه وکړه ما ته ویره ده ما واده په شوال کې مور مو چې نه دا سپیره میاشت ده او دې کې نکاح نه خرابېږي واده وروسته نقصانې کېږي دې کې دله نه کوم ما یې ګوره دا د اوسنی رواج نه دی دا د جاهلیت په زمانه کې دا شی را روان عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ګوره هغه وایي وی خلک وی چې شوال کې د دوه اخترونو منځ کې واده کول دا بختور نه وي سپیره وي وی زما او د رسول الله مبارک نکاح د دوه اخترونو منځ کې د رکوټ اختر په میاشت کې شوی ده او زما او د حضور پاک واده د دوه اخترونو منځ کې په رکوټ اختر کې شوی دی وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده وی څونه بختوره یم نو د دوه اخترونو منځ کې علماء لیکلی دي چې څوک په دې نیت نکاح کوي چې د جاهلیت رسم ختمو څوک په دې نیت واده کوي چې د پیغمبر مبارک سنت جمع دي کوم دې کې ثواب دی اجر دی نو لا یو دا چې لا سفره د دې یو دوه معنی نورې علماء کړي دي خدا اسانه معنی چې د سفر میاشت را پورې سپیره ده او دې کې ماته څه مصیبت پیښیږي نه اطمینان او یقین په الله ساته ورځې ټولې د خدای بختوري دي چې موږ سپیره نه شو موږ د الله د سپیره توب نه وساتو بل راځي لا هامه هامه څه شی دی د دې دوه معنی علماء لیکلي دي خو یو معنی دا ده وایي چې څوک لګي شي او څوک یې مړ کړل نو وی دا چې کم مقتول شو مړ شو د وجود نه یو مارغه روزي پیدا شي د روح نه یو مارغه جوړ شي هغه مارغه چغې وي تږم انا عطشان تږم او ټوپونه وي نو تر څو چې د دې مړي وارثان د دې خپل پلار بدل وانلي هغې پورې چغې وي او چې دی لګي شي او د خپل پلار بدل والی نو هغه مارغه راشي نو د هغه قاتل وینه وسکي نو تندې قلاره شي دا د جاهلیت د زمانه یو رواجو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا غلط شی دی بالکل دا نشته د روح نه د انسان نه مارغه نه جوړیږي تناسخ د هندوانو مذهب دی زموږ مذهب نه دی دام په شریعت کې نشته ولا طیرة بدفالیم په شریعت کې نشته یو سړی وای بار وتم یاره نن مې په دې پلان کې نظر ولګي ټوله ورځ مې سپیره ده دا غلطه خبره نن پلان کې په مخ راغی دا سپیره چې کله ماله په مخ راشي ورځ مې خراب وي دکاندار مړ دا لومبې دا خدای والی چې لومبې راشي او زمانه سوده وړي ټوله ورځ مې بیا ګډه وړی دا په شریعت کې بالکل ګناه ده حرام دي ناروا دي حرام دا سپیرتوب باندې نیسي فال په شریعت کې نیک فالی شته دی ادا چې یو نیک سړی مخې له درشي نو نیک فالي ونیسه و انشاءالله ورځ به مې بختوری کې خیر یا د کور نه بهر ووتې او یو ښکلی اواز دی واورېده
نو نیکفالي ونیسه وایي که خیر انشاءالله دا مسله مې بختوره ده. نو نیکفالي شته چې یو ښه شی ووینې، ښه شی واورې او د هغې نه ته ښه طرف ته ستا ذهن لاړ شي، او بدفالي او سپیرتوب په شریعت کې نشته. لا عدوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرض په خپله د یو نه بل ته نه لګي، دا بیماری او دا مرض د خپله د یو نه بل ته بلکل نه لګي. دې مرض کې دا طاقت نشته چې د یو نه زه والوزم او بل ته زه ولګم، داسې نشته. بلکې څنګه ده، الله کله کله د یو مریض دا مرض اوچت کی او په بل کې ورواچي، بل پې ناجوړه کی. کله الله پاک د دې مریض دا مرض اړو بل ته ونه رسوي، کله دا جراثیم اوچت کی په لاره کې هلاک کی، کله دا جراثیم د ده د وجود نه اوچت شي بل ته ورسیږي، لیکن د هغه په وجود کې دومره خپل قوت مدافعت او طاقت وي چې هغه ته هېڅ قسمه نقصان ونه رسوي. لا عدوا یعنی دا لازمه نه ده چې خامخا دی یو متعدي بیماری والا مریض یو سړي سره کینی او دی خامخا لازم 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 دا مرض دی بل ته ولګېږي. کله دا مرض په خپله خپې د دې په خپله د ځان د نه دی پیدا کړی، دی د خپل وجود خالق نه دی، دی دا بیماری په خپله نشي خورولی، دا الله کوي. ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فر من المجذوم فرارک من الاسد، جزامی مرض والا نوی دا سے تخت لکه د زمری نه چې تخت دی. ګوره لږي مرض، جزامی مرض والا نه دا سے تخته لکه د مریض دغه نه چې تخت دی، د زمری نه چې تخت دی. او یو وخت کې د جزام یو بیماری راغلی و په 1950 کې، 1950 کې دا د جزام بیماری راغلی و 1950 کې، او په ټوله دنیا کې د هغه 1950 د جزام د بیماری نه ګوره د پیغمبر مبارک په خبر عمل ونه شو. رسول الله مبارک فرمایي فر من المجذوم، د جزامي مرض والا نه تخته، دا د اډوکو یو خاص بیماری ده، جراثیم دی. فرارک من الاسد، زمری ده چې تخته داسې ته تخته. عمل ونه شو په دې حدیث باندې، نو 15 لاکه خلق په هغه مرض کې مړه شو. 85 لاک 1950 کې دا بیماری راغلی او زیاتره په افریقي ممالکو کې او په یورپین ممالکو کې وه، زمونږ په ایشیا کې وه خو کمه وه. نو دا نه چې ګنې مرض لګي نه، حضور پاک مبارک په خپله دا دی فرمایي فر من خو مطلب د پیغمبر مبارک لا عدوا څه دی چې دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي، دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي. څنګه څه مطلب شو چې هر کله الله خالق دی او الله لګونکی دی، نو دې کې دا مطلب نه دی چې مرض نه لګي. ګورئ مرض لګئی خو الله لګئی. دې کې دې نقطې ته اشارت دی په لا عدوا کې چې په خپله مرض کې دا طاقت نشته چې بل ته ولګي، دا الله دا جراثیم اوچت کې هلته ولګي. نو رجوع الله ته وکړه، بس چا ته به رجوع کو؟ الله ته. ولې ما تاسو ته وي دا جراثیم به الله واخلي، په دې لاره کې به هلاک شي، هغه ته به ورونه رسېږي یا به ورسیږي هغه سړي ته، لیکن د هغه د خپل وجود به دومره طاقت او قوت مدافعت دي چې هغه ته به نقصان ونه رسوي. دا چې چا کې پروت دی دا جراثیم، اوس هم ډاکټران وایي ډېرو ته تاوان نه رسوي، ډېرو ته رسوي، ډېرو ته نه رسوي. د چا چې د خپل وجود قوت مدافعت مضبوط دی هغه ته تاوان نه رسوي. ماشومانو ته وایي تاوان رسوي، او 50 سال نه پورته چې کوم بوډاوان دي هغوی ته تاوان رسوي. ګوره خپله چې چا کې پروت دی زمارو. اوس دا یو مرض دی او یو بیماری ده، دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ الله ته پته ده چې کوم ځای نه راغلی دی، خو حدیث کې داسې راغلی دی وی دا طاعون الله پاک په بني اسرائیلو یو عذاب راوستی. ولې پرې راوستی؟ وجه به همدته اوس ویم. بني اسرائیلو د پیغمبرانو مقابله کړې ده، بني اسرائیلو انبیا او شهیدان کړي دي، بني اسرائیلو د پیغمبرانو د میلمنو بېزتي کړې ده، بني اسرائیلو د دنیا پیغمبران رانیولي دي، وجلي دي. رب العالمین په داسې وبا راوسته د موسی علیه السلام په زمانه کې چې په یو منټ کې 80,000 لاړل ختم شو. دا یوازې یو خبره نه مختلف. نو نبی علیه السلام فرمایي چې هغه خدای لږه په دې فضا کې پرېښې ده،
هغه جراثیم خدای په دې فضا کې پرېښي دي او د جراثیمو کې تبدیلی الله بوزي را بوزي کله په یو شکل کې لکه انسان کې تبدیلی راولي یو انسان یو طاقت د بلبل طاقت د بلبل طاقت د یو انسان یو رنگ د بلبل رنگ د بلبل رنگ یو انسان چې دی نو هغه مضبوط پهلوان دی بل کمزور دی یو انسان دی دا ښځه دا پکې سړی دی یو انسان دی دا پکې ماشوم دی دا پکې حبشې والا پهلوان دی دا چین والا دی پوټخنی دی دغه رنګ د جراثیمو کې الله خپله تبدیلی راولي کله رب العالمین د خناق په شکل کې راولي کله رب العالمین د شری په شکل کې راولي کله رب العالمین د نمونیا په شکل کې راولي او کله رب العالمین د کورونا وایرس په شکل کې راولي 1345 کې په یورپ کې طاعون راغلی ابل شان 1345 کې هغې ته به بلیک ډیت وی بلیک ډیت به ورته وي د هغې نه 15 کروڑه خلک مړه شوي 5 کروڑ تاریخ لیکي 50 نواله 70% پورې خلک د هغې د لاسه مړه شوي دي 1896 کې په انډیا کې راغلی صرف په هندوستان کې هند و پاک دا یو ملکو 15 لاک خلک په یو هفته کې دنه مړه شوي دي په 1666 کې په برطانیه کې راغلی دی په برطانیه کې د 1 لکو نه زیات خلک پکې مړه شوي دي په 1918 کې 1913 کې په امریکا یورپ ایشیا او افریقې په دې ممالکو کې راغلي دي او د 50 لاک نه 50 لکو نه زیات خلک یې وژلي د مارونو کله چې مخلوق د الله نه باغي شي نو بیا الله چوکاو چته دا مخلوق په دا سر باندې وي باغیان دي نن خلک تاسو ولیدل ابل تاسو ته ما 2 جمعې په دې باندې بیان وکړه په 8 مارچ کې چې کومې ښځې راووتې آیا دا د قرآن بغاوت دی که نه دی یو انسان چې د خدای حکم د قرآن د نکاح ته ظلم وای یو انسان چې د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو حکم پر دې ته ظلم وای یو انسان چې حیا ته ظلم وای او وای زه مسلمان یم خو دا ظلم دی آیا دا د شریعت بغاوت دی او که نه دی سینماګانې جوړول او فلمونه جوړول بغاوت دی که نه دی ښځې برمنډول بغاوت دی او که نه دی او د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاکې جوړول بغاوت دی او که نه دی او د رسول الله مبارک حتی کو بیزتی کول بغاوت کی راضی که نه راضي بغاوت دی که نه دی او بیا مسلمانو سانو سره په بعضې ملکونو کې ډېر د نومونه ناخلم چې څومره ظلمونه شوي دي او کېږي آیا دا د شریعت د احکاماتو د خدای او د رسول د قانون بغاوت دی که نه دی دا خو یو جلک خدای راولي ټوله دنیا په ټینشن کې اچولی نن صدر پاکستان او وزیر اعظم پاکستان او وزیران او غریب او عوام ټول په ټینشن کې پراته دي نن سعودي او بحرین او عمان ټول په ټینشن کې پراته دي نن جماعتونه بند شو نن مکمل زمونږ په ملک کې خو کېږي خو نن په ډېرو اسلامي ممالکو کې د جمعې په مونځ پابندي ده نه به کوئ مکمل جماعتونه تاله دي ما ته د 3-4 ملکونو نه بعضې دوستانو ټیلیفون وکړه موږ د جمعې دا مونځ څنګه چلو کړو مې بس پوکوی ظلم شوی دی ولې جمعې مونځ بندېږي په خپلو اجرو کې یا په خپلو کورونو کې ماسپښین مونځ وکړي جماعتونه تاله دي نن ولې تاله دي وایرس را روان دی کورونا را روان دی اها ما مخکې پوه کړی چې مرض د یو نه بل ته لګي خدا په خپله نه څوک یې لګوي الله لګوي نو خدای ته رجوع که د خدای پاک علما لیکي 3 کار وکړه یو صدقه ورکا الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت ختمه هندوان سوچ کړی دی هندوان سوټې د غوا او متیاز یو ځای کړي دي معجون مرکب او دا اوس کې وي دې سره به ښه کېږي معجون گوبر و پیشاب معجون گوبر و پیشاب غولو د سوټې د غوا دا د خدای قهر دی که نه دی ته به سوټې جوړېږي او خو ځان له جراثیم دي ته به متیازو جوړېږي او خو ځان له جراثیم دي یعنې خدای پاک دا مخلوق د نوح علیه السلام کشتۍ چې جوړه کړه یو واقع داسې راغلی کشتۍ چې جوړه کړه د کافرانو به پر ټوقې کولې تلل به په کشتۍ کې واړه بولول وي او دسمات یې کړه
ډیران به وړه پکې به غورځو، غول به وړه په هغې کې به غورځو. د استهزا کوله پیغمبر پورې. د دنیا کې اندونه وړله، کشته کې اچول، کشته ټوله د غلو ډکه شوه. الله څوکم نوح علیه السلام الله ته سوال وکړو، یا خدای 9.5 کاله خدای ظالمان وا پورې ټوکې وکړې، 9.5 کاله خو زما ملګري ووهل، ما ستا په حکم الله تا ما ته حکم وکړو چې کشته جوړه کړه، واصنع الفلک باعیننا. الله خپله نګراني وکړه، کشته جوړه شوه. اوس دا غلو نه به څوک پاکوي؟ 2 یا 3 یا 1 یا کسان دي، دا به څوک هم دا کشته به د څنګه پاکوم؟ الله وی ته ما پرېږده، ما ته چل زه ښه پوهېږم په خپل کار، داسې دله صفا کړم چې یاد به وساتي. خدای پاک په هغې خلکو یو خاص قسم د سرمنې چمړې بیماري ولګوله، داسې بیماري پرې ولګېده چې د هغې څه علاج نو. یو کس ته په کشته کې غول کول، ته خو هغې د پاسه استهزا کوي، ناګانه پکې پرېوته، چې پرېوت په ډنډو خوره ووت چې راوت بله اوس جوړو. لکه دا خو هغه کشته سره د ښه شومه، اوس هر یو دي پکې لامبي، هر یو دي پکې لامبي، او په سر مږي هغه د غوی د بچو قصه ده، د هندو د غوی د بچو قصه ده. هر یو ځي هلکه جب هم دننه زخمي ده، کولمې هم زخمي دي، اوبه هم څکو که نه، ګیلاس بیا ښه مزېدار راغېسته به شیرجانه او بیا ټکواو، او بیا راغېسته او بیا ټکواو، او په سپېمو کې به هم ځان لاچو، په خوله کې به هم اچو، په غوږونو کې به هم اچو. اخره کې کشته کې د هغوی هغه ملبه خلاصه شو، بیماري لا پاتې را. د نجس دپاره، د پلیت دپاره پلیت علاجي، بیا د پلیت دپاره بیا پلیت علاجي. الله داسې کولی شي نو بیا څه چل کوو؟ بیا به تلل نو بار نه به نورې اوبه راوړې، کشتۍ کې اچولې، بیا را صفا کولې. داسې کله چې د کشتۍ په شیشه کړه، شیشه نوح علیه السلام ته الله وی صبر وکړه لږ، چې ښې درته په شیشه کړم چې جارو یې کړي، چې دا کپړې به یې راغېستې او په دې کشتۍ به یې مږلې، او دا به یې صفا کولې، اوبه به اچولې، اوبه به اچولې، چې ښې صفا کړه نو بیا ورته اوس خیجه وته. د خدای د غضب او د قدرت قسم په خدای کې څوک مقابله نشي کولی. نو یو رجوع الله ته پکار ده، صدقه به ورکې. الصدقه ترد البلا، صدقه مصیبت ختمی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خدای غضب راشي. دویم مرته تېره جمعه ویلي استغفار به وایو، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. قرآن نه ثابت دی چې د خدای غضب ختمیږي په استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تر سوچ رسول الله مبارک ته الله فرمایي ته په دې ځمکه موجود یې، د خدای عذاب به نه راځي، او چې ته کله لاړې نو بیا که دوی استغفار وي خو عذاب به نه راځي، او که دوی کله م استغفار بند کړو بیا به زما عذاب راځي. نو استغفار وایي بیا مدا شو. نور وظایف هم پکې شته د مصیبت دپاره، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین هم ویلی شي. اخو ډېر د قرآن شریف په یاد دی، خو راغلی عذاب پې خدای ختمی. یونس علیه السلام چې کله د مئی ګېډې ته ورسېده، د مئی ګېډې ته، او د مئی چکر او دې د دریاب لاندې تورې خټې ته ور ورسېده دا مئی. هلته یونس علیه السلام لګیا دی څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ته ځان ته وایي، هغه ظلم نه دی کړی، خو یو انسان چې عاجزي کوي نو وایي داسې زه ډېر ګناهګار یم، ما په ځان زیاتې کړې. الله ته چې سړی التجا کوي نو الله په دې خوشحالېږي چې ته ځان ډېر عاجزه کړې او ډېر ځان کمزوری کړې. فنادا فی الظلمات، قرآن کې الله وایي نادا فی الظلمات، د کب د ګېډې تیاره ده، د اوبو تیاره ده، د اوریځې تیاره ده، د شپې تیاره ده، او په هغې کې لګیا دی الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله ته د هر عیب نه پاکې خدایا، تا کې هیڅ عیب نشته، ما زیاتې کړې دي، ستا د حکم انتظار مې ونه کړ، تا سره مشوره مې ونه کړه، زه د نینو اخار نه ووتم. الله دا مې نو یو تفسیر کې مې لیدلی دي چې د عرش کومې فرشتې دي نو هغوی الله ته وی الله یو اواز اورم، الله یو اواز اورو، او داسې ده لکه چې چا څوک د مرۍ نه نیولې دی او زور کړی دی، تا بیا یادوي مرۍ نه چې چا څوک نیولې وي او په دې مرۍ وله زور کړي او بیا تا یادوي، او ډېر د عجزۍ او د ژړا چغې درته وایي. داسې اواز دی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دا نیک عمل خدای پاک ته به رسیږي. الله وی دا ما یو بنده دی یونس امې رانیولی دی،
اوهو الله دا خو خلاصو پرېږده معاف یې که الله امې رانیولې دی او دې وخت کې د کب په ګېډه کې دی او کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او ماته چغې وایي الله معاف یې که معاف که الله حکم وکړه دریاب مئی ته او چکر ووه بار یې راوویسته او د دریاب غاړې ته یې الټی کړه او بار یې وغورځو الله څه وایي قرآن شریف کې فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده زما دا تسبیح نوی دا کپ دے گیڑا کے نو خدای پاک ہمیشہ دا پارا بدے یوم یبعثون خدا مانا چے دا قبر نخلق پاسی ناغی پورے خجنی موت مبالغه دا دے بڑیر عمر خیرہ پورے دا کپ پا دے گیڑا کے پروتو دا چکر بیواد اللہ پا دے قادر دے چے اوبم محفوظ اوساتی پا دے قادر دے چے کب لم زیاد جونور کی او پا دے قادر دے چے دلم دا کب پا گیڑا کے جونور کی نو گورا التسوئی لولا انہو کانا من التوابین نوئی کدا توبہ نویستلے لولا انہو کانا من المستغفرین نوئی کہ دے بخون کے مانا بخنا نغتا من المسبحین گورا تسبیح برکت شو سبحان اللہ برکت شو کہ راغلی عذاب خدا پاک عذاب خونے دے گرفت پا ہوئے ما اغت اللہ پاک ختم کو او اوچتا دا کب دا گیڑنا خدا پاک رو غردو نو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا موائح خبر دا حسبنا اللہ و نعم الوکیل دا موائح ولے دام خدم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دجال برازی دنیا با گمراہ کی دجال براشی پیسے با خلق لورکی کن دنیا خلق لپیسے با ورکی دولت با ورکی دا طول خلق بور پسی جسو کی او نمانی اغنا با پیسہ ختم شی لاڑا بشی اوگی با پاتی شی اللہ رسول مونگ با اوگی شو کاغا وقتی یوسف بیو النبی علیہ السلام سے فرمائی وی جسوک اوگی شی دجال تے ارس یوسی دے دے وی سبحان اللہ پا سبحان اللہ بے اللہ مڑائی سبحان اللہ نہیں گورا تسبیح شو سبحان اللہ دا دا لوگا بنا دی پا سبحان اللہ با دے مڑی دعوی تاسو نو گورا دجال چراشی دنیا با گمراہ کی وی اللہ رسول پا سبب بچ کی گی دا خلق وی دی وی چی حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ اللہ منگلہ کافی دی و نعم الوکیل اللہ زمون کار ساز دے دا خدای پاک نکار سمون کے بل ذات نشت دے دعوائے نو یو صدقہ شوا استغفار تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل دعوائے دا دم شو دم او دریم دا تسویم دریم اللہ تا وہ جاڑے دعا ہوارے وہ جاڑے خدای پاک جماعت تا وزے او پشریک اللہ تلا سوچت کے گوری دمارونو دومرا وڑا خبرم ندا مونگو پڑھنبی وقت کے وڑا غشتے وا لیکن دا شیرورو پتے دے روان شو ایمان با مودئی کے خورون کے اللہ ادرون کے اللہ احتیاطی تدابیر بکو اما حکومت ہم داوئی چی احتیاطی تدابیر ہو کے خبر پریز سنت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا احد کی دوز غرے چولے دے احتیاط پا غزوہ خندق پا فتح مکے کی ہیلمٹ پا سر کرے اور پریز ثابت ہم دے دیر پا ثابت تے احتیاط بکو بالکل یہ تاسو تا ڈاکٹر کم احتیاطی تدابیر خی نو دا اغی عمل اوکے خبر دا خو یو خبر با ذہن کیا چو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ کم زیادہ خدای نافرمانی رازی بیا با دا مخلوق تابیداری نکو منز با نپریدو کور منزو کا کور ولی ہو جماعت تا مرازا ولی مرازا ٹھیک تا کہ کم بیماری اگدے نرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائی لیو صحابی تے حکموں کا چے بانگے اوئے وی بانگنا آواز پس آوازوں کا اللہ سولو فی الرحان یا الصلاة فی الرحان کورونوں کی منزو کے بارانو
هغه ولې وی چې په خپل جمعات کې وکړه چې کوم حاضر واغی په جمعات کې وکړه جمع په جمعات کې ختم نه کړه جمعات ته جاندونه والا خو چې کوم خلکو ته تکلیف پراتلو کې نشو راتلې نو هغه له اجازه ورکړه چې خیر دی خټې دی او باران دی تکلیف دی او جمعات چتم سسیده هغه چت داسې نو لکه زمون د لنټر یا پوخ چت دا کجورو څانګې و اب سسیده لاندې به جمعات لون شو نو که یو انسان ته تکلیف او جمعات ته نشي راتلی لکه هغه مثال بالکل دی راځي یو انسان بیمار دی ته پته را چې دا ما دا بیماری کده ټوخي انټو شو کم نو بل ته رسیږي نه دی راځي هغه رخصت دی اجازت دی لیکن چې کم جوړ دی او برابر دی دا ولې منې کې وره په یو غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی صحابه سره دی او کافرونه یاروا یاره سک چې کافر مخامخ رالل ډېر خلک وایي چې د مرض د خورېدو خدشه ده نو جومات ته مرض دی د مرض د خورېدو څه ده خدشه ده مره ده ما درته وختي وي چې مرض څوک خوري نو چې ته خدای ته رجوع ونه کړې او خدای ته شا کړې نو ښه به کور ته به یې درپسې دردن نه کړي او چې خدای ته دې رجوع کړه نو خورونکي خو الله دې توبه ورته وویسته راغلی به دنه خدای ختم کړي نن اوس یونس علیه السلام راغلی تکلیف رب العالمین ختم کړ ایوب علیه السلام راغلی بیماری خدای پاک ختمه کړه بیماری کې پروت و چې کله الله پاک ته رجوع وکړله نو رب العالمین دې بیماری ختمه کړه نو ایمان مضبوط کې محکم کې سړیه داسې کوي ټول خلک یې په یاره کې اچولې بس داسې دا خلک او ډاکټران یریږي وی مرض ہے پا کور کے کسوک نا جوڑ شو اس پر کیمر کیا خورے منگ غرق نہ کیا ہوئے ہاں پا چوٹے سیکرٹریٹ پا چوٹے شو نوکران ٹول پا چوٹے دی ٹول ملک لاک ڈاؤن دے کراچے ٹول لاک ڈاؤن دا اللہ کا ولی مرض ہے دا بیماری دا ولی دا خدای تا پا دا کور کے نشرا پر دولی اور احتیاط وقت پل دے چے کم انسان بیمار دی ندی را دی کم نا جوړه ډاکټر لدی لا ډاکټر نه هغه وی چې ټوخکې ګورې را نشي او چې معمولی سو پرنجاو کې انټو شي مورده مخکې روزو کې چا یو لطیفه یا حقیقت دی یو غریب انټو شو کو ډاکټر لاله چې ډاکټر لاله انټو شو کو نو هغه ډاکټر وته یې ټیسټ پکې کورونا نه چته وی ډاکټر صاحب ټیسټ پسو کېږي 50,000 روپے بس هغه مریض دا هغه ډاکټر مخ کې او پلش کې او انټو شو کا وی ما پرشو کو ورشه ځان له ټیسټو کا کستاو زما به مې او کستانو زما به مې انټو شې مې او دماکه مې دتا وکړه چې دراغه او ځان له ټیسټونه کوا کستارو خد خو زما به مې او کستارو نه خد زما به مې پرون چا خبره کوله چې لاهور کې یو ډاکټر دا هغه انټوشي باندې لخته را ټوله دنیا هغه ډاکټر ته مت ډاکټر انټوشي کوي یا خدای انټوشي ټوله دنیا کوي ډاکټر انټوشي کوي ډاکټر انټوشي کیسه چلو ځان کې ډاکټر ټوخيږي خو چې اسم نن سبا ډاکټرانو سم چل ځکړي دي اسره قصص په مکه کوته وي او انټوشي کې مشروطي هفته چټي مدار کړل دا کوته مونږ غار کنه کې ابل چې تمہارے معمول دا قصه ټوخي له یره جی ماره مې غري ها لاسو چټي شو ذکر کې نارا نشي مونږ غار کنه کې سم چل خلکو سم د ملک دے سم د مسلمانی دا خدای ته رجوع کې صدقه ورکې استغفار وایې جمعه تراشه خدای ته جلاګانو کې چې خدای بیماری ختمه کړي په کوم طرف روانه کم د خدای نه کم دې پټېږي کوړته پټېږي اوټل کې به ډوډۍ نه خوري وای اوټل کې به الینو کور به خوري او دا جراثیم کور نشته اوټل کې دا د اوټل په کورسې ناشتي دا بار نه ناست تاسو خبره ده سړی عقل لک پکار دی خدای ته رجوع پکار ده ټیک ته مونږ وایو چې ډاکټر حکومت وقت کم احتیاطي تدابیر خي اکوا بالکل هغه پویږي مونږ نه پویګو خو دین به نه پریدو جمعه مونږ او د جمع مونږ دا به نه پریدو هغه مختصر کزه مختصر بکونو خدای راوستل نو ولې چې دا مونږ کو ګنټه په لګي او چې مختصر کو 15 شل منټه لګي نو په 15 شل منټه کې جراثیم وې نه درځم دا سخت مال غوس خندام راشي او غوسم راشي وی موږ 15 منټه کې انا 15 منټه کې تاسو سره لیکل کړی سٹام چې دې کې زه سنوي ما
او د 15 منټو نه پس به بیا ضرب ته ګورم به در سره خدای ته وګوره هلکه به ټوخېږې ګزاره کوه او که بشیر جان یو ټوخ کړی که نه دا ټول جومات به راله په مخه وایي دا خو ځان له کورونا دی دی خو ډک دی ډکه ځان دی را ده باندې خو که مار کېناست مار به مري دی به نه مري دا خپله دمره په کورونا پکې پراته دي دی په خپله وایي په ما چې ماشي کېني د نه ناجوړه کېږي ماشي مري ما چې مچ کېني مچ مري خیال کوه بشیر جانه ګورې که یو ټوخ دی که ګورې ټول به دې غرق کړي حاصل د خبرې رونو دا دی چې الله ته به رجوع کوو مونځ به ځو خپل مونځ به کوو الله ته به لاس اوچتو چې رب العالمین نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ دشمن ولاړ دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ چې ته په دې قوم کې موجود حضور پاک ته الله فرمائی او د خلکو ته منځ کې نو څه چل دی وکړي فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ ګوره جمع دونه قیمتي ده دشمن ولاړ دی حضور پاک نیم قوم دشمن ته مخامخ ودرو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وسلې والے نیم قوم چې دی هغه پیغمبر علیه السلام سره ودرېده نیم دشمن ته ودرېد نیم نبی علیه السلام سره ودرېده چې د نیمو د پیغمبر علیه السلام سره یو رکعت وکړو د نیمو او حضور پاک دویم رکعت ته پاسېده وکې د دې مسلې ته د صلات خوف وایي چې حضور پاک دویم رکعت ته پاسېده نو دا نیم لاړل دشمن ته ودرېده اوس په مانځه کې روان دي د اجازت دی هغه ډله راله نبی علیہ السلام پسې ودرېدله نو رسول الله مبارک خپل دویم رکعت وکړه دې ډلې ته د دې ړومبې رکعت شو دوی خو یو وکړه ړومبې او د پیغمبر علیه السلام دوه شو حضور پاک سلام وګرځو اوس دا ډله به ځان له خپل منځ پوره کړي هغه ډله به راشي هغوی به ځان له خپل منځ پوره کړي یعنې په دې طریقې جمع وکړه خو جمع پرې نه ښوده دشمن ته وایي خدشه ده د بیمارۍ هغه یقیني دشمن مخامخ ولاړ دی او بیا رسول الله مبارک جمع پرې نه ښوده نیم قوم ځان پسې ودرون مې دشمن ته مخامخ ودرو خیر دی جمع کې لاړ راشه پروا نشته خو چې جمع در نه پاتې نه شو موږ به د خدای قهر له دعوت نه ورکوو موږ به د خدای غضب له دعوت نه ورکوو الله په احکاماتو نه منلو کې د خدای غضب راوچتېږي د خدای قهر راوچتېږي الله ته به ژړا کوو صدقه به ورکوو تسبیحات به وایو د جمع مونځ به کوو او د الله نه به سوال کوو چې خدای دا بیماری راوستونکی ته او لرې کوونکی ته او خدای د مسلمان نه دا بیماری لرې کې او په دغه ظالمانو بدبختو کافر ورواچې چې کم کافر د مسلمان خلاف لګیا دي سازشونه ایمان به دا ساتي باقي چې کم انسان په دې بیماری کې مړ شو د هغه څه حکم دی لکه یو دوه وروڼه پکې غریبانان وفات شو په پاکستان کې په نورو ملکونو کې چې کم مسلمانان بل دي ګورې کافر نه چې کم مسلمانان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الطاعون شهادت کل مسلم طاعون بیماری وبا د مسلمان د پاره شهادت دی چې کم پکې مړ شو شهید دی د خدای پاک دا کم ملګری چې منګا درګه کې غریب بلوز وفات شو وګوره څونه برکتي انسانو دا عمرې نه راغی ګوره عمرې نه راغی ګناه ورته خدای هلته معاف کړه چې راغی نو خاوره د دې ځای وه په دې بیمارۍ کې غریب لاړ وفات شو نو دا زنم حضور پاک فرمایي چې طاعون شهادت کل مسلمن د هر مسلمان د پاره شهادت دی او د خدای غضب راځي د ګناه د وجې نه موږ به استغفار وایو الله به خوشحاله شي د ګناه نه به معافي وغواړو توبه به وباسو نو خدای پاک د کوټې ګوټ تم دا شی در رسول شي هغه ځای نه به خدای اوچت کړي د هغه مریض نه او د کوټې په ګوټ کې به او دا لومبې چا راوسته وخان متعلق نبی علیہ السلام مبارک ته صحابي وی خشته وخانی مزیدار او چې بل اوخ سره خارختی او زیشي پټولو خارخ ولګيږي ها الله د یو نه بل تراولي رسول الله مبارک او فرمایي لومبي ته چا راوسته دي ومن اعد الاول دی لومبي ته چا راوسته الله نو چې کم ذات لومبي ته الله راوست هغه ذات د دویم دریم څلورم پنځم تام لګول شي نو ګوره بیماری راوستون کې او بیماری ختمون کې او لری کون کې څوک شو رب العالمین دی
دا خو چې پخوا قومونو به معمولي غوندې غلطي وکړه د الله د طرف نه پې غضب راغی په لکونو زرګونو به مړه شو دا خو د رسول الله مبارک برکت دی چې موږ ته خدای پاک صبر کوي خو جټکې راکړې ګورې د سیلاب جټکه درکړه او بېګې دله په پېشمني کې د ګلی جټکه هم درکړې ده په شین اسمان یې در باندې ګلی ورولې ده بې بارانه در باندې بېګا په موږ باندې خدای ګلی ورولې ده دا خدای پاک ښیي اوس هم خلک توبه نه وباسي لګیا دی خلک صاحبه د نافرمانه خلک دی خو چې معمولي غوندې یو له 100 روپۍ چاله راغلي دي قسم په خدای په ګیرو پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په پټکو پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په مدرسو پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په قرآن پسې خلک لګیا دی خبرې کوي په پیغمبر په حدیثو پورې خلک لګیا دی نخرې کوي د مستۍ خلک په مخه کړی دی خدای ته به موږ رجوع کوو ښه چې کله نور تندر نیولی دی رسول الله مبارک راوتلی ځان سره صحابه وار ریستی دي او مونځ یې کړی دی چې کلم باران بند شوی دی رسول الله مبارک د کلي نه بهر بوتی دی او ځان سره صحابه بوتلی دي او ګړګړا کر په جړاګانو کې رب العالمین ته سوالونه کړي او دعاګانې کړي دي خدای پاک باران بند کړی دی نو ایمان به مضبوط محکم ساتو یره به نه کوو یره به بالکل نه کوو دا به ایمانی چې چاله کم وخت مقرر دی او کم سبب مقرر دی نه ته هغه بدلیدي شي او نه ته هغه تلی شي په کم ټیم چې انسان له مرګ مقرر دی په هغه ټیم به خامخا مري که وبا ده او که بل ده او که بل ده ایمان دغه ساتئ مضبوط شي د حوصله شکنۍ سره ګورئ د انسان د وجود خپل مدافعات قوت مدافعت هم کمیږي چې څومره انسان وایي چې بس مړ شوم او بس لاړم دنه او ورلم پې ته ګوره مازدیګر به خپې ګرېته کړي هسې بې سبه مړي نو حوصله شکني به نه کوئ مضبوطه قوت په پیسپا کوي ایمان بدا لره چې دا مرض خدای لګی لړکې خدای پاک چې وخت مې مقرري مړم به که مقرر نی نه به مرم احتیاطي تدابیر او اسباب هغه زمونږ په لاس کې دي مونږ به خامخا اوس یو سړی وایي مړه زهر دی وی خو په خدای باروسه کوه داسې خو به نه کړې کنه تاله خدای پاک دماغ درکړي خدای پاک اسباب درکړي کوټې نه ټوپ کا مړه کوم مقرري خو مړ به شي او کني نه خامخا دې مقرره ده ولې کوټې نه ټوپ وی نو اسباب تاله خدای درکړي دي نو د خپلو اسبابو په تناظر کې به ته خپل احتیاط کې پرهیز به کې ډاکټر یا سرکار چې درته څه وایي په هغې به عمل کوو که خیر انشاءالله صرف دومره ده چې شرعي خبره کې مونځ به نه پرېږدو جومات به نه پرېږدو انشاءالله العزیز خپل رب ته به راځو رجوع به کوو جړا به کوو استغفار تسبیحات او خیراتونه به کوو او الله نه به سوال وکړو یا الله دا بیماری خدایا دا چې کوم کورونا ویرس دی رب العالمینه ته لرې کې خدایا چې کوم مسلمانان پکې مبتلا دي کم مسلمانان په دې کورونا ویرس کې مبتلا دي رب العالمین هغه مسلمانانو له شفا ورکې خدای هغه مسلمانانو له روغ صحتونه ورکې خدای ته ول شفا ورکې الله د ټولو مسلمانانو ملکونو د مسلمانانو حفاظت نصیب کې او الله د دې وجه زمونږ ګناهونه دي خدای زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې خدای د ګناهونو نه ټولو مسلمانانو نفرت پیدا کې مونږ د توبې او د استغفار توفیق راکې الله د توبې او د استغفار توفیق راکې خدای د مستۍ نه مو ساتې مستو نه مو ساتې د عاجزۍ او الله د حیا او د عزت زندگی زمونږ او زمونږ د درانه نصیبه کې چې کم پکې وفات شوي دي الله ته مغفرتونه نصیب کې دې شهادتونه نصیب کې او چې کمو کافران دي چې هغه مسلمانانو ته ظلمونه رسوي او زیاتی کوي خدای دا وایرس پاغي ورواچي او زمونږ ته حفاظت نصیب کې رب العالمین چې کم بیماران دي روغ صحت او شفا ورکې په دې مجلس کې یا په کورونو کې کم بیماران دي الله ټول له شفا ورکې قرضداران د قرضونو نه خلاص کې زمونږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کې بای دوستان د هغوی ټلیفونونه کړي دي د بیمارۍ تکلیفونه دي ورته دعا کوي چې الله ټول له شفا ورکړي بای دوستانو دعاګانې غوښتې دي نومونه نه اخلم د چا په زړه کې چې څه حاجت الله ته ویله پوره کړي چا ته څه ټینشن وي پریشاني وي الله هغه په خوشحالو باندې بدله کړي خدای موږ د خپل قهر نه وساتې د خپل غضب نه مو ساتې د دنیا او د آخر د آفتونو نه مو ساتې د مشکلاتو او د پریشانو نه په امن او امان کې وساتې د موږ د دې ملک حفاظت وکړي او د موږ د مسلمانانو حفاظت وکړي او خدای پاک ته زموږ نه راضي شي دا یو دوه مړي شوي دي یو پرون د سعدالدین خان ورو وفات شوی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دلته زموږ په دې میروزو کندې کې تورخاني د خور وفات شوی ده دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټول مردگان خدای وبخي او بیمارانو له الله روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا ارحم